نو زه غواړم چې د خپل ځانه ګردې ورته وبسم د ده په خاطر یې خرڅ کړمه یقین په خدای وکړه چې دا مې کړي نه وي دا وس چې ماشومان په کیر کې دو هغه یې وال مسایل لرم یو خدای لرمه یو تکنم چې کارنه کوي بل تکنم چې کارنه کوي هغه څوک نه وخلي المسۍ ودوي ورته چې د تدوي په السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو تاسو بهتره فهمیږئ چې زه د یو ناروغ سره څنګ کې ولاړ یم دا ډیره سخته صحنه وي کله چې یو مریض په کټ باندې پروت وي او ته یې د تداوۍ دپاره پیسې ونه لرې کاکا د زړه مشکل لري او بچیان یې ډېر دردېږي ورته خفه دي غواړي د خپل پلار علاج وکړي خو په لاس کې ورسره څه نشته تاسې نه موږ عاجله مرسته غواړو راځئ د دې بېچاره سره مرسته وکړو دا حالت په هر چا باندې راتلونکی که نن ما او تا ځوانان یو حتما دې حالت ته رسیږو راځئ په دې ځوانۍ کې د خپل ځوانۍ نه ښه ګټه واخلو داسې بېچاره او اړمنو خلکو سره همکاري وکړو زوی څنګ کې راسره ولاړ ده د ده خبرې تاسو سره شریکومه ښه تاسو د پوره تداوۍ پیسې شته د ده سره والله کرن صاحب مونږ د تداوۍ پیسې نه لرو مونږ تقریبا نن شپه ده درې شپې بله شپخانه کې داخل کړی و اوس هم دغه ته راوړی دی او مونږ ته ډاکټرانو وویل چې دا به کوبل ته باید ورسوئ همدا شی به وړی چې دا به په امبلاس کې وړی نو یقین په خدای وکړه چې مونږ سره د امبلاس د وړلو روپۍ نه وي د دې تداوۍ خو څه کوي نو بیا مونږ پوښتنه وکړه یو ځای بل ځای چې دا څه رقم ته څومره مصرف راځي چا به 1.5 لک خالی چا به 2 لکه خالی چا به 1 لک شل خالی نو دې دا معلومات نه کېږي چې د یو پی باندې 2 یې باندې نو دې څه رقم حساب دی نو یقین په خدای وکړه چې دغه 9 ورځو کې مونږ ته 4.5 روپۍ چا په قرضه راکړې وي نن 100 روپۍ لرم کله د چا نه غوښتنې دې قرض کړي قرض کوي در سره نه کوي نن سبا چې هېڅ چا ته څه لرئ چې ورته خرڅ کړي د تداوي په وشي یو ځای لرم په کور کې هغه مې نو هغه په کلدار په 15,000 نه خرڅېږي یو ورځ مې نه په تېرېږي په هغې باندې ښه څه به کېږي اوس نو زه غواړم چې د خپل ځانه ګردې ورته وبسم د ده په خاطر یې خرڅ کړمه یقین په خدای وکړه چې دا مې کړي نه وي دا وس لرو نوره بدون د الله خپل پلار ته دغه قرباني ورکوئ ولې نه ورکړم تیار یې دغه قربانۍ ته قدرمن لیدونکو راځئ زموږ تاسې په لږه لږه همکاري سره کولی شو چې د یوې کورنۍ دغه مړاوې هیلې را ژوندۍ کړو هغه کورنۍ چې په کور کې هیڅ نه لري هغه کورنۍ چې خپل پلارجان ته ځورېږي پلارجان د کور یو سوری دی خدای دې دغه پلار هیڅ چا نه اخلي ځکه پلار باندې کور آباد وي مور باندې کور آباد وي دا په ژوند کې هغه هستۍ دی چې بیا هیڅ نه راځي راځئ چې ورسره مرسته وکړو راځئ چې ورسره همکاري وکړو راځئ دغه بابا جان چې خپل بچیان ډېر للهانده ډېر ستړي دي راځئ ورسره مرسته وکړو څه غوښتنه لري خلکو نه همدغه مهال زه غواړم چې هر څوک چا په واس په طاقت کې وي د خیر قانون په ما د سبا په بل چا وي نو زه افسوس دا کومه چې کاشکې زما په واس کې دومره واس طاقت و چې ما د بل څه سره کې ماخ کړی نو کاشکې نن زما سره خلک ما همکاري وکړي او چې زه په ټیټه ورځ کې یم زه خپله مریضي لرم د وینه مې کمیږي ګردې مې ختم دي خو د ځان په کیسه کې نه یم د پلار په خاطر مې او زه وایم چې د خپل سږي ګردې وبسم چې د علاج هغه په وکړم دا د خلکو نه ما هیله خواهش دی چې دا زما سره کې ماک وکړي زمونږ ته دې نه راکوي ستا په لاس دې ورسوي ته به مونږ ته تداوي چې صرف ما ته د پلار تداوي وشي نور زه څه نه غواړم نور هېڅ نه غواړم نه پیسې غواړم نه بل څه غواړم خو صرف چې زما یې پلار تداوي وشي بس ښه قدرمن لیدونکو تقریبا دغه پلارجان باندې 1.5 لک افغانۍ ټول د شاوخوا مصارف راځي یا کم یا زیات راځئ ورسره همکاري وکړو زموږ او تاسې کمه مرسته کولی شي د کاکا ژوند وژغوري زموږ داسې کمه مرسته کولی شي چې د دغه ورور دغه د زړه درد خبره چې وایي خپلې ګردې هم خرڅوم چمتو یم خپل پلار ته د ده زړه ته هم تسلي وشي او دغه هیله هم پوره شي چې پلارجان یې تداوي شي نو دا ویډیو تاسو هم سره شیر کړئ د کومک په خاطر د همکارۍ په خاطر د یو ورور چې ډېر دردمند دی ډېر خفه ده حتی ټول فامیل به یې خفه وي او دغه ډېره غټه بېوسي ده کله دی چې مریض په کټ باندې پروت وي او ته د تداوۍ دپاره پیسې ورته ونه لري نو تاسو نه مهیله دغه ویډیو شیر کړئ تر څو د سره مرسته وشي همکاري وشي قدرمن لیدونکو د باندې هغه مریض خپل ته نه
په اتاق کې و مرکۍ ولاړه ده حیرانه ولاړه ده مګر لاس یې تش ده په لاس کې څه نشته مور یې سر موندلی تو درمون بدای چې خاوند بدای مریض ده هیڅ چاره نه لري د دوه زمون بدي یوه وړیکې ماشوم هم په کیر کې دو هغه یې وال مسئل لرم یو خدای لرم یوه تکنم چې کاګرنکې یې بل تکنم چې کرنکې یې هغه څوک نه وخولي لمسی ودوي ورته چې دې ته دوي په چې د دوایي په وکمه نره به یو خدای دی یوه بل مسئل دو نره به هیڅ چاره نشته مور دغه مهال مو ډېر خلک کسي څه غوښتنه لري خلکو نه د دغه خلک نه دغه لرمه چې که مسلمان وي څه هغه مرسته یې مو سره وکړو می خو ډېر بېچاره یي د خاوند به دغه یې نه مري یا ریپه یې واجې یې میږ نه مري ورته نشتي هېڅ چاره هم نشته الله دې رحم وکړي الله دې نیکي الله دې شفا وکړي دا سړی دی پردی سړی دی کلیولم دی ګهیز په سینتۍ په زوری وراغلم چې خدای پورته مو سره په دا ډاکټرونه وګرځې زه خو هېڅ چاره نه لرم دا غریبه دلته یې کوری اوس په کور کې نور هېڅ هم نشته فقط یوه لمسی د خدای یوه بلمسی هغه هم ورته ودوي ورته ودوم چې څوک یې اخلي څوک یې اخلي نه په چا سره ریپۍ نشته چې موږ ته یو لک یا 2 لکه روپۍ سړي علاج په وکړمه خدای دې نه کړي مور خدای دې نه کړي الله دې به شفا ورکړي امین قدرمن لیدونکو تاسو نه بیا هم هیله کوو چې راځئ مرسته ورسره وکړئ بچیان یې حیران ولاړ مورکۍ حیرانه ولاړ نور شفخاني مخ ته حیران ورته ناست مګر تش لاس راځئ دا هیله یې پوره کړو دا ډېره سخته ورځ ده چې کله د مریض په هسپتال کې پروت وي او د تا سره د تداوۍ پیسې نه وي نو هیله کوم چې مرسته ورسره وکړئ تر څو دغه ستونزه یې حل شي